السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ذبیح الله او تاسو ګورئ ایوبي د کمپیوټر زده کړې چینل. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو د USB په واسطه باندې خپل کمپیوټر خلاص کړو. نو ګرانو کتونکو مخکې له دې چې ویډیو شروع کړو، که چېرې تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو د ایوبي کمپیوټر زده کړې چینل ضرور درسره سبسکرایب کړئ چې زموږ نورې ویډیوګانې هم تر تاسو پورې در ورسیږي. نو راځو ویډیو شروع. هاو ټو اوپن your own computer by USB. تاسو خپل کمپیوټر د USB لارې نه څنګه خلاصولی شئ. following this step سټیپونه چې کوم دي هغه به تاسو څنګه فالو کړئ. لومړی به تاسو خپل کمپیوټر ته USB چې داخل کړئ. که چېرته تاسو USB به کمپیوټر داخله کړئ، د USB کله کمپیوټر داخله کړئ د هغه لپاره به لومړی اوپن کنټرول پینل به خلاص کړئ. له کنټرول پینل نه وروسته به تاسو چې کړئ یوزر اکاونټ ته باندې کلیک وکړئ. یوزر اکاونټ نه وروسته به تاسو څنګه کوئ چې کله تاسو په یوزر اکاونټ باندې کلیک وکړو، نو لیفټ سایډ کلیک آن کریټ پاسورډ. په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. ورپسې به تاسو کله چې په یو باندې تاسو کلیک وکړئ، زموږ داخله کړی وي، نو تاسو په لیفټ چپ طرف ته په کریټ پاسورډ ریسیټ ډیسک باندې کلیک وکړو. د هغه نه وروسته تاسو ته یو صفحه راخلاصېږي، ډایلاګ باکس راخلاصېږي، تاسو به په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. کلیک آن نیکسټ بټن. په نیکسټ بټن به کلیک وکړئ. ورپسې کله چې په نیکسټ بټن تاسو کلیک وکړئ، بیا تاسو ته مخ ته بیا صفحه راخلاصېږي، هلته به خپل USB انتخاب کړئ. سلیکټ USB به انتخاب کړئ. له USB نه وروسته بیا تاسو ته بیا بل ډایلاګ باکس راخلاصېږي، بیا به تاسو کلیک آن نیکسټ بټن. په نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړو، له هغه نه وروسته بیا تاسو ته بل ډایلاګ باکس راخلاصېږي، هغه ته به تاسو ورکړئ ګیو یور کمپیوټر پاسورډ. هغه ته به تاسو د خپل کمپیوټر پاسورډ ورکړئ. له هغه نه وروسته به تاسو چې وکړئ then click on next button. دغه نه وروسته به تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړو، هلته تاسو ته یو پروسس ترسره کېږي، 100% رسېږي. پروسس کله 100% شي، بیا تاسو مخ ته لاړ شئ. when complete the process, then بیا چې وکړئ click on next button. بیا به تاسو په next button باندې کلیک وکړئ. له هغه نه په وروسته click on finish button. ګورئ همدا کله چې تاسو لومړی کنټرول پینل راخلاص کړئ، د هغه کنټرول پینل نه وروسته به بیا تاسو راسئ یوزر اکاونټ ته. یوزر اکاونټ ته چې کله راغلی، هغه نه وروسته چپ طرف ته به کریټ پاسورډ ریسیټ ډیسک باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، هغه نه وروسته به تاسو راسئ نیکسټ بټن چې کله وکړئ سلیکټ USB به انتخاب کړئ. یو USB مو راچولې کمپیوټر ته یا دوه USB، کوم USB کې تاسو غواړئ پاسورډ وساتئ هغه انتخاب کړئ. هغه نه وروسته به تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. له نیکسټ بټن نه وروسته به تاسو یو پاسورډ د خپل کمپیوټر ورکړئ. د خپل پاسورډ کله د کمپیوټر ورکړئ، هغه نه وروسته تاسو په چش باندې کلیک وکړئ، بیا په نیکسټ. له نیکسټ نه وروسته به بیا کله پروسس سر ته ورسېږي، بیا په نیکسټ بټن کلیک وکړئ او ورپسې فینش. راځو دا طریقه موږ څنګه کوو اپلای کوو. مخکې به USB تاسو کمپیوټر داخله کړی، موږ USB څنګه کوو کمپیوټر ته داخلوو. موږ USB کمپیوټر داخله کړله، راځو کنټرول پینل ته. نو که چېرته تاسو سره په همدې ساحه کې کنټرول پینل نه وي، نو تاسو راځئ رن ته، په رن کې به ولیکئ کنټرول ته لیکل شوی، اوکې به یې کړئ. د اوکې نه وروسته به تاسو راسئ هغه طریقه موږ یوزر ته راځو، یوزر اکاونټ ته. یوزر اکاونټ نه موږ ویل چپ طرف ته په کریټ ا پاسورډ ریسیټ ډیسک په دې باندې کلیک کوو، او بیا موږ ویلي
چې په نیکسټ باندې کلیک نیکسټ باندې کلیک کوو بیا موږ ویلی سي یو یو اس بي که چېرته موږ سره دوه کمپیوټر سره دوه اس بي وسوي نو اس بي انتخابوو بس پسې نیکسټ وهو نو دغه ځای کې زموږ خپل کمپیوټر چې کوم پاسورډ لري هغه پاسورډ ورکوو زه خپل د کمپیوټر پاسورډ دلته ورکوم همدا پاسورډ ورکوو ورپسې نیکسټ دا څنګه کوم یس کوم یې یعنې همدا پروسس سر ته رسېږي 100% څو ورپسې بیا هم نیکسټ وهو له نیکسټ نه وروسته فینش چې کله فینش شو نو کمپیوټر نه دا څنګه کوو بیرته راځو دا پاسورډ پروت ده همدا زموږ یوزر کې پاسورډ ده کله دا زموږ سره کمپیوټر پاسورډ ده همدا یوز بي زه له کمپیوټر نه څنګه کوم دا سمې چې کله کمپیوټر چلانوم کله کمپیوټر چلانوم یوز بي داخلوم د پاسورډ ځای ته لاړ شو هلته په تور غونډه علامه ده پې غوڅې کلیک وکړو بیا ریسیټ پاسورډ وهو نو زموږ سره کمپیوټر اتومات خلاصېږي نو دا یوز بي تاسو کولی شئ که چېرته تاسو په سفر باندې لاړ شئ چېرته نو همدا یوز بي تاسو له ځان سره وساتئ نو کوم وخت تاسو راله خپل کمپیوټر خلاصوئ نو دا یوز بي ور واچوئ تاسو کولی شئ کمپیوټر خلاص کړئ نو زیاتره وخت کې تاسو نه خپل پاسورډ هیر شوی وي نو دا یوز بي خاص وساتئ نو نور مشکل تاسو حل شوی وي نو دا زموږ د یوز بي له لارې نه کمپیوټر خلاصو که چېرته تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی زموږ یوټیوب چینل ضرور د سره سبسکرایب کړئ چې تر څو زموږ نورې مهمې ویډیوګانې هم تر تاسو پورې در ورسېږي نور مو په پاک الله سپارم د خدای په امان